السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن د 12م درس څلورمه برخه ده. عنوان ده د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول، پېژندنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات ده. ترجمه دسته بشک مو قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسو پوه شئ او عقل وکاروئ. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو او په خپله ژبه یې زده کوو، تر څو موږ وکولی سو چې کله د قرآن تلاوت کوو د قرآن په معنا هم پوه سو. نننۍ موخې مو څه دي؟ د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې یعنې حالت، جنسیت، شمېر، ډول پېژندنه ده. له مثالونو سره څلورمه برخه یې ده. حالت څه ته وایي؟ حالت رفع، نصب او جر ته وایي. زه څنګه کولی سم دا وپېژنم؟ رفع که چیرې یوه دمه وي یا دمتین دوه دانې وي هغه ته رفع وایي. رفع څه ته وایي؟ چې فاعل یعنې د عمل کوونکي ته وایي. دوهم شی ده نصب ده. نصب که چیرې یوه فتحه وي یا فتحتین وي هغه ته نصب وایي. نصب د عمل په اړه معلومات درکوي. او جر موږ تاسې ویلي وو چې یوه کسره وي یا کسرتین وي د دال کلمې نه وروسته راځي، دې ته جر وایي. جنسیت موږ پېژنو چې مؤنث ده که مذکر ده. شمېرې چې مفرد ده، یو ده، مثنی ده، دوه دي یا جمع ده. او ډول د اسم پېژنو چې دا یو عام اسم ده یا خاص اسم ده. په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم. لومړی راځم دلته اسم ته. سبیلن معنی چې ده لاره ده. نو لومړی ځانګړتیا یې څه ده؟ حالت ده. دلته ویلي چې د دې سبیلن حالت څه ده؟ رفع ده، نصب ده، جر ده. نو زما به اول پوښتنه له دا وي چې دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ د پای غږ لري. څنګه ما وپېژنده چې دا د پای غږ لري؟ نو زه به درته وینئ چې څه ده چې پای ته رسېدلی ده په کسرتین. که چیرې کسرتین باندې پای ته رسېدلی موږ تاسې څه ویلي وو؟ که چیرې یوه کسره وي یا کسرتین وي هغه ته موږ جر وایو. نو د دې حالت څه ده؟ جر ده. دومره ځانګړتیاوې ته راځم چې شمېر یې دا مفرد ده، یو ده، مثنی دوه دي یا جمع ده. نو زه یې له معنا نه پوهېږم دا څه ده؟ مفرد ده. درېیمه ځانګړتیاوې چې جنسیت یې ویلي چې جنسیت یې څه ده؟ زه څنګه کولی شم چې دا مشخص کړم چې مذکر ده که مؤنث ده؟ که چیرې زما تېر درسونه مو کتلي وي ما په دې اړه معلومات ورکړي دي چې عربو همداسې ټاکلي دي. نو سبیلن څه ده؟ جنسیت یې مؤنث ده. زه به درته ورته مشخص کړم. څلورمه ځانګړتیاوو ته راځم چې د دې اسم ډول څه ده؟ خاص ده که عام اسم ده؟ زه به درته ورته مشخص کړم چې دا عام اسم ده. ولې عام اسم ده؟ چې د خاص اسم هغه څو ځانګړتیاوې چې موږ ویلي وو هغه نه لري، یعنې په ال کلمه نه ده شروع سوي او هغه نور ځانګړتیاوې چې اووه ځانګړتیاوې وي هغه نه لري. نو زه مستقیم ورته لیکلی شم چې دا یو عام اسم ده. دوهم اسم ته راځم. ابراهیم پښتو معنی ده ابراهیم علیه السلام. نو زه دلته راځم لومړۍ ځانګړتیا حالت چې حالت یې رفع ده، نصب ده یا جر ده. زه دلته ورته مشخصوم چې د دې حالت نصب او جر ده. ولې نصب او جر ده؟ دا له نیمه انعطاف منونکي اسمونو څخه ده. نیمه انعطاف منونکي اسمونه کسره نه اخلي، یعنې نصب او جر ابراهیم ده. دومه ځانګړتیاوې ته راځم چې د دې شمېر یعنې مفرد یو ده، مثنی دوه دي یا جمع ده. له معنا څخه یې پوهېږم چې دا څه ده؟ مفرد ده. درېیمه ځانګړتیاوې ته راځم چې د دې اسم جنسیت مذکر ده که مؤنث ده. دلته به زه ورته ولیکم چې دا څه ده؟ دا مذکر ده. څلورمه ځانګړتیاوې چې دا ابراهیم خاص اسم ده یا عام؟ به درته ورته ولیکم چې دا خاص اسم ده، له خاصو نومونو څخه ده. کابل اسم ته راځم. یثربه معنی څه ده؟ پخوانۍ مدینه. نو لومړۍ ځانګړتیا وایي چې رفع ده، نصب ده یا جر ده. د دې حالت څه ده؟ زه به درته ورته ولیکم چې دا نصب ده او جر ده. ولې نصب او جر ده؟ چې دا له نیمه انعطاف منونکي اسمونو څخه ده. رفع حالت یثربو، نصب حالت یثربه، جر حالت یثربه.
که دلته ویلي سي شمېرې شی ده، زه به دلته مشخص کوم چې مفرد ده. بل ویلي دي چې جنسیت شی ده، معنس ده. څلورمه ځانګړتیا دا ده چې دا خاص اسم ده یا عام اسم ده. زه به دلته ورته ولیکم چې دا له خاصو نومونو څخه ده، دا خاص اسم ده. څلورم اسم ته راځم، دلته ګورم الفیلو، معنی شی ده فیل. لومړی ځانګړتیا راځم د ویلي چې حالت یې رفع ده، نصب ده، جر ده. زه دلته ګورم چې دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري. دا د پای غږ لري. څنګه مو پیژنده؟ الفیلو چې باندې خلاصوي، په دمه باندې خلاصوي. په تېر سلاید کې موږ ویل که چیرې یوه دمه یا دوه دمه د هغو حالت شی ده، رفع ده. دوهمه ځانګړتیا راځم چې شمېرې شی ده، مفرد ده، یو ده، مثنی دوه دي، یا جمع ده. زه دلته ګورم د دې شمېر شی ده، شمېرې مفرد ده. او بل جنسیت شی ده، مذکر ده، هغه د مؤنث اسم نښې نه لري. نو زه دلته ورته ولیکم چې دا شی ده جنسیت مذکر ده. او ډول شی ده، خاص اسم ده که عام اسم ده. زه به دلته ورته ولیکم چې خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ هر هغه اسم چې د ال کلمې باندې شروع سي، هغه ته موږ څه وایو؟ خاص اسم وایو. راځئ بل سلاید ته ځو. په لاندې جدول کې د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر، ډول معلوم کړئ. زه راځم دلته ګورم لومړی اسم ته مې راجعون، راګرځېدونکي. شی ده، د دې حالت رفع ده، نصب ده، جر ده. نو که چیرې هر وخت غواړئ چې د اسم حالت معلوم کړئ، له ځانه به دوه پوښتنې وکړئ چې آیا دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري. دا د پای تورو ترکیب لري. څنګه ما وپېژنده چې د پای تورو ترکیب لري؟ دلته وینئ که چیرې پای ته رسېدلی اونه. که چیرې اونه دلته د دغه ته راسم، د مسلم جدول ته، د مذکر اسمونو برخې ته دلته وګورئ. راځم حالت شی ده، رفع ده، مسلمون، مسلمانی. جمع شی ده، مسلمون. وینئ چې پای ته رسید اونه. نو دا ما مشخص کړو چې د دې حالت شی ده، رفع ده. دومه ځانګړتیا ته راځم چې دا راجعون شی ده، مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. زه به دلته ورته ولیکم چې دا جمع ده. ولې جمع ده؟ دلته وګورئ چې د مسلم جدول د مذکر اسمونو لپاره مسلمون مفرد، مسلمانی دوه، جمع چې ده مسلمون. دریم ځانګړتیاوې چې جنسیت مذکر ده که مؤنث ده، هغه د مؤنث اسم نښې نه لري. نو زه مستقیما درته ورته لیکم چې دا څه ده، دا مذکر اسم ده. دلته یې ډول مشخصوم چې دا خاص اسم ده که عام اسم ده. دا عام اسم ده. ولې عام اسم ده؟ چې هغه د خاص اسم نښې نه لري. القیامتي چشتره معنی څه ده؟ قیامت. نو دلته ویلی چې حالت څه ده، رفع ده، نصب ده، جر. نو د حالت معلومولو لپاره موږ د ځانه دوه پوښتنې کولې چې آیا دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري. دا د پای غږ لري. څنګه مو وپېژنده چې پای غږ لري؟ چې په کسرې پای ته رسېدلی وي. که چیرې یوه کسره وي یا دوه کسره وي، هغو ته موږ څه وایو چې د هغه ته جر. د دې حالت جر ده. دومه ځانګړتیاوې چې ده چې شمېرې مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. دلته به زه ورته ولیکم چې دا څه ده، مفرد ده. جنسیت شی ده چې په تای مربوطه پای ته رسېدلی. زه به دلته ګورئ ورته مشخص کړم. هغه ډېر اسمونه چې په تای مربوطه پای ته رسېږي، په عربي کې هغه ته څه وایي؟ مؤنث اسم وایي. نو زه به دلته ورته مشخص کړم چې د جنسیت څه ده، مؤنث. او بل دا د خاص اسمونو څخه ده که عام؟ نو دا د خاص اسمونو څخه ده. ولې خاص اسم ده؟ دلته وګورئ هر هغه اسمونه چې په ال کلمې باندې شروع کېږي، هغو ته موږ څه وایو؟ هغه ته موږ خاص اسم وایو. راځم بل اسم ده مخرجون، د وتلو ځای. حالت یې څه ده، رفع، نصب یا جر ده. زه دلته ګورم چې دا د پای غږ لري. څنګه مو وپېژنده چې د پای غږ لري؟ په د متن پای ته رسېدلی اون. نو حالت یې څه سو؟ حالت یې رفع ده. دلته راځم شمېرې مفرد ده، مثنی ده، جمع ده. دلته شمېرې مفرد ده. جنسیت یې څه ده؟ د مؤنث اسم نښې نه لري. نو جنسیت یې ورته مشخصوم چې دا مذکر ده. هر ډول یې مشخصوم چې خاص اسم ده که عام اسم ده. دا عام اسم ده، د خاص اسم نښې نه لري. الحسنه تر ټولو ښه، غوره معنی ده. نو د دې حالت معلوموم چې رفع ده، نصب ده یا جر ده. نو دلته له ځانه پوښتنه کوم چې آیا دا د پای غږ لري که د پای تورو ترکیب لري؟ دلته نه دمه شته، نه فتحه شته، نه کسره شته، نه آتون، آتین، آتین، نه اونه، اینه، اینه. هیڅ د پای تورو ترکیب نه لیدل کېږي او نه د پای
غږ لیدل کېږي. نو که چېرې مو په یاد وي دې ته موږ څه ویل؟ غیر انعطاف منونکي اسمونه. هغه اسمونه دي چې په الف مقصوره پای ته رسېږي. د دې حالت رفع ده، نصب ده او جر ده. شمېرې څه ده؟ شمېرې یو مفرد ده. جنسیت یې څه ده؟ زه جنسیت څنګه مشخصولی شم؟ جنسیت یې مؤنث ده، هغه د مؤنث اسم نښې لري. او بل ډول یې څه ده؟ ډول یې خاص اسم ده. ولې خاص اسم ده؟ چې ال لرونکي کلمې په سر کې ده. د نننۍ درس لنډیز د اسم څلور ګرامري ځانګړتیاوې، حالت، جنسیت، شمېر مو وپېژندل. دا یې څلورمه برخه وه. نو له ټولو څخه مې دا هیله ده چې د څلورو اسمونو حالت، شمېر، جنسیت او ډول معلوم کړئ. یادونې زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. خدای پامان.